د پښتو ډرامو لیجند اداکار او د کامیډي د دنیا بیتاج بادشاه اسماعیل شاهد چې د مانی په نوم باندې ډیر زیات شهرت لري، هغه پښتو ډرامو ته چا راوستو او د ډرامو راتلو وخت کې څومره تکلیفونه تیر کړي دي او چا سره واده کړي، د هغه د ژوند مکمل تفصیلی انټرویو در سره نن په دې ویډیو کې شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو هم د هر څه نه خبر شئ. د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو په اسانۍ سره وګورئ. قدرمنو معنی چې خپل نوم یې اسماعیل شاهد دی، هغه وایي چې ډرامو ته د راتلو نه مخکې ما د ډیپټي کمشنر په دفتر کې کار کولو، خو زما پښتو ډرامو سره ډیر شوق و، نو د همدې وجې نه مې کوشش کولو چې په ډرامه کې راشم، خو ماته د کور له اړخه ډیر مشکلات و، یعنی پلار مې راته اجازت نه راکولو چې ډرامو کې کار وکړم او هغه وخت کې پښتو ډرامو کې راتلو لپاره ډیر زیات سفارشونه پکارو، ځکه هر څوک یې دفتر ته هم نه پرېښودل. زما ډرامو ته راتګ د والد صاحب د وفات نه پس شو او څنګه چې خلک د سفارش خبرې کوي نو بالکل یو ځای ته چې څوک ځي د یو چا په پیژنګلو به ځي، نو زه هم پی ټي وي یعنی پاکستان ټلویزیون ته د یو چا په پیژنګلو تلم چې خلکو خوښ کړم او نن دا د ډیر زیات مینوال لرم او د ټولو مینوالو مننه هم کوي. اسماعیل شاهد خورشید جهان سره دویم واده کړی، ویل کېږي چې خورشید جهان یې دویمه ښځه ده، ځکه چې د اسماعیل شاهد لومړۍ ښځه ډرامو کې کار نه کوي. اسماعیل شاهد معنی وایي چې زما مشهوره او سپر هټ ډرامه خیر په خیرو چې ډیره مشهوره وه او خلکو ډیره زیاته خوښه کړې وه او په هغې کې د نوم هم معنی و چې خلکو په دې نوم بیا پیژندلی و. هغه وایي چې ما ډیرو ډرامو کې د ډایرکټر په حیثیت هم کار کړی دی او اوس زما زوی چې طارق شاهد نوم یې دی هغه ډایرکټري او ایډیټري هم کوي. اسماعیل شاهد همیشه په خپلو ډرامو او کردارونو د خلکو په مخونو خندا خوره کړې ده. د هغه نږدې ملګري سید رحمان شینو، علمزیب مجاهد، عمر ګل، نظر محمد، زرداد بلبل او داسې نور ډیر دي چې د اداکارانو سره کارونه هم کړي دي، خو په دې کې ټولو نه نږدې ملګری یې ګلبالي و چې اوس وفات شوی دی، چې هغه سره په ډیرو ډرامو او مزاحیه کردارونو کې یو ځای کار کړی دی. دوستانو نن مو غوښتل چې تاسو ته د اسماعیل شاهد یعنی مانی د ژوند په باره کې معلومات درکړو او تاسو د هغه د ژوند نه خبر کړو. دا معلومات تر همدې ځایه و. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.